دا کتابي مسله ده. وایي څوک چې حرام په خپلو بچیانو وخوري دا بچیان بیا خراب سي بې لارې سي، حتی زنانه یې بې لارې سي. د پلار خبره دا بچی نه مني، ښځه د خاوند خبره نه مني، کسر د مصر خبره نه مني. وجه دا وي هغه حرام وخوري. د حرامو له وجې بنیاد خراب سي، حتی بدعملۍ پکې شروع سي، په بدو اعمالو لګیا سي. صحابه کرام چې داسې صفا و، خوراک یې صفا و، کم شی ورته پیدا کېدی هغه پاک و. دریم څلرم چې مال دې راوړ، الله به دا پوښتنه کوي چې دا مال دې اوس په کومه طریقه مصرف کړي. مال دې وګټئ، 1 روپۍ حرامه په ګډه سو، دا ټوله دنیا دې حرامه کړه. لکه موږ تاسې بلا تشبیه یوه ښه غوښه د پسه راوړو، په غوړو کې یې سره کړو، ټماټر پیاز مرچ هر څه ور واچوو، خو که بې ادبي ماپ د دغه نالۍ یوه کاچوغه انداز ګندګي ور واچوي، څوک بیا څه کپه کوي؟ لکه په دا یوه کاچوغه چې ابسته پسه مردارېږي، په دې 1 روپۍ باندې دا ټوله دنیا مردارېږي چې حرامه روپۍ ورګډه کړي. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې کله خلیفه اسلام سئ نو د کپړې تجارت کاوی. سهار را ولاړ سئ، کپړه یې په غاړه باندې واچوله، بازار ته روان سئ. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په مخه ورغی، ورته وایي چیرې روان یې؟ دی ورته وایي روان یم بازار کې دا کپړې خرڅوم. هغه ورته وایي ته اوس خلیفه اسلام شې، ته څنګه کپړې خرڅوې؟ دا خلکو کار به څوک کوي؟ دی ورته وایي خو زما د اولاد دپاره د نفقې شی نشته. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته ویل راځه. حضرت ابو عبیده رضی الله تعالی عنه دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو امین صحابي ده، په بیت المال مقرر ده. ورته وایي راځه حضرت ابو عبیده ته به ووایو هغه به تا ته د یوه ادنا مهاجر تنخوا مقرر کړي. صحابه کرام خو مهاجر وو، اکثره د مدینې مکې معظمې راغلي وو. نو دواړه ورلو په ګډه حضرت ابو عبیده ته ویل چې ابوبکر صدیق صاحب خلیفه اسلام ده، خو د یوه ادنا مهاجر تنخوا ورته ولګوه، تنخوا ورته ولګوله. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په دې تنخوا ګزاره کوي. د کور ولا ښځو یې ورته وویل چې که یوه ورځ که تا سره دومره پیسې چې موږ یوه ورځ د حلوا مړۍ په جوړه کړو، دومره پیسې که در سره یې رایه کړه. حضرت ابوبکر صدیق صاحب ورته ویل ما سره خو نشته، زه خو هغه تنخوا راوړم تاسې ته یې در کومه، تاسې غلط اخلئ. نو دا بیبي ورته ویل که دې خوښه وي زه به په دې تنخوا کې 1 روپۍ را جمع کوم، چې کله مې دومره برابر یې کړې چې یوه ورځ حلوا مړۍ په کېږي بیا به یې درکړم. ده ورته زما په اعتراض نشته، صحیح ده. دغه بیبي یې په ډېر وخت 1 روپۍ را کموله، حتی یوه ورځ په ټولو ورځو کې دومره پیسې تیارې شوې چې د حلوا مړۍ په پخه سي او د دوی بچیان یې وخوري. حضرت ابوبکر صدیق صاحب ته یې 10 روپۍ ورکړې پیسې چې ورسه په دغه اوس حلوا شی راوړه سامان چې د حلوا مړۍ په تیاره کړو. د مبارک چې دا پیسې راواخېستې ځان سره یې سوچ وکړئ چې دا هغه پیسې دي په بیت المال کې چې د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه په وینو راغلي دي. د حضرت عمرو بن جموح شهید سوی د دا وینې دغه پیسې راغلي دي. حضرت وهب بن قابوس شهید سوی د دا پیسې په بیت المال کې جمع سوي دي. زه نن څنګه په دغو پیسو د خپلو بچیانو حلوا تیاره کړم؟ ورغی پیسې ورلې ابو عبیده ته یې ورکړې چې دا په بیت المال کې داخلې کړه او د آینده دپاره زما له تنخوا څخه دومره شی کاټ کړه چې هغه د ده بیبي جمع کولې دومره شی ځینې کم کړه، دا زما تر تنخوا زیات. حضرت ابو عبیده رضی الله تعالی عنه هغه پیسې راواخېستې بیت المال کې جمع کړې، د آینده دپاره یې تنخوا په انداز د هغه شي چې څومره دی جمع کولې په دومره انداز یې دا تنخوا ځینې کمه کړه. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغه پیسې چې یوه ورځ د حلوا مړۍ جوړېده هغه یې د ځان دپاره نه کړې استعمال. دوم ځواني مې درکړې وه، دا ځواني ډېر یو بهترین عمر ده چې خدای چاته ورکړي. ځکه د ځواني په وخت کې سړی په طاقت کې وي، د بل کومک کولی شي، چاته محتاج نه وي، د مور و پلار خدمت کولی شي، د اولاد خدمت کولی شي، د مریض کولی شي، په کلي کې له چا سره کومک و معاونت کولی شي. دی نه یي محتاج، خلک درته محتاج. د دغه ځوانۍ پوښتنه به کېږي ستا ځواني په څه کې تېره کړه. دریم د مال پوښتنه به کېږي دا مال دې په کومه طریقه راوګاټئ او بیا دې په کومه طریقه مصرف کړئ. ورونو د مال په ګټلو کې ډېر لوی امتحان ده، په مصرف کولو کې امتحان ده.